نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه پام وکړئ تازه لاند مهمو خبرونو ته. تازه او عاجل خبر د کابل په لویدیځ کې دوه غبرګې چاپېدنه شوي. د کابل ښار په لویدیځه سیمه کې سرچینې سلام وطندر ته وایي چې د دشت برچې په کلای نو سیمه کې د ممتاز په نوم ښوونیز مرکز کې چاپېدنه شوې ده. سرچینې همدارز وایي چې دویمه چاودنه د عبدالرحیم شهید ښوونځي ته څیرمه شوې. تر اوسه د دغو چاودنو د څرنګوالي او له امله یې د وختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور جزئیات وروسته درکوو. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د مهال د طالبانو هیڅ ډیپلومات نه مني. د ایران بهرنیو چارو وزارت د ویاند په وینا د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې په افغانستان کې نوی حکومت او سیاسي نظام باید په رسمیت وپېژندل شي چې د نویو استازو لیږلو ته لار هواره شي. هغه دغه ورځ په کابل کې د ایران پر سفارت او په هرات کې د هغه د کونسلګرۍ مخې ته د څو ورځې مخکې لاریونونو ته په اشارې وویل چې تهران د دغه ډول تحرکاتو د ترسره کوونکو د پېژندلو په تمه دی. او کونړ کې سلګونه میله وسلې او نظامي تجهیزات نیول شوي دي. دفاع وزارت وایي د کونړ په اسمار، نړۍ او یو شمېر نورو ولسوالیو کې چاڼیز عملیات په لاره اچولي چې پکې تر دې دمه د یو شمېر وسلې، مهمات او دولتي وسایل د امنیتي منصبینو لاسته ورغلي دي. درنو لیدونکو له غوږ نیونه مه مننه.